السلام علیکم ګرانو حقوق دوستانو په دې لایق تاسو پر تروغ جوړ وای ګران دوستانو زه يم سید الله حسن نو بیا تاسو ته دی ویني ویډیو سره راغلم ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ترخه ما چې موږ څنګه کولای شو چې باینانس او کرپټو کرنسي ورولېګو او یم د باینانس څخه کرپټو کرنسي نور ولیټونو ته ویب سایټونو ته ورولېګو ډیرو ملګرو پوښتنه کړې وای باینانس موږ څنګه کرنسي ورچول شو بیرته څنګه تر راایستل شو نور ولیټونو ته لګلای شو نو دا خو ډیره اسانه او ساده طریقه ده زه براشم دا ستو په طریقه وخایم په اول سر کې دوستانو کله چې تاسو باینانس را خلاص کړئ په اول سر کې لومړی چې کله تاسو تر ویډرا کوئ سخت ده پروسه هم غواړي خو خیر په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره تفصیلات درښایم او پوره معلومات هم درکوم ملګرو که تاسو چیرته غواړئ په باینانس کې ډیپوزیټ وکړئ کرنسي چې کله تاسو باینانس ته رالېږئ دوستانو هغې ته ډیپوزیټ وایي او کله چې تاسو غواړئ د باینانس څخه بل والټ ته ټرست والټ ته یا کوم بل والټ ته کرنسي ولیږئ هغې ته بیا ویډرا وایي نو دوستان د ټول نوال به تاسو کې را بشي په د لاندې کونج کې ښي خواته والټ اپشن ښکاري تاسو په والټ باندې کلیک وکړئ کله مو چې والټ باندې کلیک وکړ دوستانو دلته تاسو ته دغسې اپشن راځي تاسو به ټول نوال راشئ سپاټ والټ ته کوشش وکړئ چې تاسو خپله کرنسي په سپاټ والټ کې ذخیره کړئ فونډینګ والټ کې نه ستونزه نشته که فونډینګ کې وي بیا هم ستاسو په والټ کې ده کله چې دلته راغلی دوستانو هره کرنسي چې تاسو سره وي غواړئ هغه په باینانس کې دلته ورته راولېږئ ورته واخلئ نو را به شي دوستانو که تاسو هره کرنسي په دغه سرچ آیکن به دلته کلیک وکړئ په اول سر کې کله مو چې سرچ آیکن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو هره کرنسي غواړئ مقصد زه یو اس ډي ټي غواړم یو اس ډي ټي ورته سلیکټ کړئ او دغه راواخلئ انتخاب کړئ کلیک مو چې کله پرې وکړئ دوستانو دلته تاسو ته لاندې اپشن راځي ګورئ دوه اپشن درته راځي تاسو ته لاندې ښکاري ډیپوزیټ او ویډرا ډیپوزیټ به دې مطلب دوستانو کله چې تاسو غواړئ دغه کرنسي دلته ډیپوزیټ کړئ ورته راولېږئ د ټرست والټ بل ځای نه تاسو په ډیپوزیټ باندې کلیک کوئ دلته به راشئ په ډیپوزیټ باندې کله هم ډیپوزیټ باندې کلیک کړئ دوستانو دلته تاسو ته لومړی وایي چې نیټورک انتخاب کړئ په کوم نیټورک کې غواړئ بي ان بي نیټورک انتریم پولیګون هر نیټورک پکې شته او تر ټولو زیات چې استعمالیږي هغه د ټي ار سی شل نیټورک دی تاسو دلته ښکاري دوستانو د ټي ار سی شل یا ترون نیټورک چې ورته وایي ترون ټي ار سی شل نیټورک دا ډېر استعمالیږي په دغه چې کلیک کوئ دوستانو تاسو دلته لینک درکوي ګورئ داسې یو لینک درکوي دغه لینک وبخښئ تاسو ته یو ادرس درکوي ډېر وبخښئ دوستانو دلته تاسو ته یو ادرس درکوي په دغه ادرس په تاسو څو کې کافي پای کې لاړ بشئ ټرست والټ ته او هغه ځای څخه به کرنسي ورته راولېږئ چې څومره تاسو غواړئ مننه دوستانو که تاسو بله کرنسي غواړئ بیا هم دلته همدغه سرچ آیکن ستاسو سره شته دلته راشئ مقصد بي یو اس ډي ما دا ورته ولیکل دوستانو بي یو اس ډي چې ولیکئ تاسو ته ما کرنسي راخلي تاسو سره څومره بیلانس دی څومره لرئ نه لرئ نو دغسې پروسه درته راځي تاسو به راشئ په ډیپوزیټ به کلیک کوئ ډیپوزیټ مو چې کلیک کړئ دوستانو نیټورک عموما د بي یو اس ډي لپاره د بي ان بي سمارټ چین نیټورک انتخاب کیږي زه دا انتخاب کوم کله چې انتخاب کړئ دغه ادرس درکوي بیا به بیرته راشئ دوستانو ټرست والټ ته راغلی ټرست والټ کې مقصد ما سره بي ان بي ده تاسو ته ښکاري ډای دی او مقصد بي یو اس ډي ده زه بي یو اس ډي انتخاب کوم ځکه ما سره دا کرنسي ده د لیږلو لپاره به راشئ په دغه به سینډ اپشن باندې کلیک کوئ دلته به تاسو ادرس پیسټ کړئ چې پیسټ مو کړل دلته تاسو ته اماونټ ښایي چې څومره تاسو غواړئ ولیږئ که نه تاسو به هغه څه وکړئ دلته ورته ولیکئ مقصد شل غواړئ یا لس غواړئ چې څومره غوښتل ملګرو هغه به ورته انتخاب کړئ کله مو چې انتخاب کړ په پورته کنټینیو اپشن باندې به ورته بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ دوستانو کله مو چې کنټینیو کلیک کړ تاسو ته داسې صفحه راځي نو کله دوستانو تاسو په لاندې کنفرم اپشن باندې کلیک وکړ ډایرکټ تاسو د کرنسي باینانس ته لیږل کېږي په 2 دقیقو زه اوس نه غواړم دا ولیکم تاسو په دغه طریقه کولی شئ راځو دوستانو ویډرا اپشن ته چې موږ څنګه دا ویډرا کولی شو هره کرنسي چې تاسو سره په سپاټ والټ کې یا فونډینګ والټ کې وي تاسو په ډېر اسانۍ سره دوستانو ویډرا کولی شئ د ویډرا لپاره به څه وکړئ لومړی باید تاسو د ټول ناول کرنسي انتخاب کړئ تاسو سره کومه کرنسي ده دلته تاسو ته ښکاري ما سره بي یو اس ډي ده یو اس ډي ټي ده نو زه غواړم بي یو اس ډي انتخاب کړم یو شاته یې لیږم دوستانو نو د ټول ناول به تاسو څه وکړئ په دا ویډرا اپشن به ورته کلیک کوئ ویډرا باندې مو چې کله کلیک کړ دوستانو دلته دوه اپشن تاسو ته راځي وایي تاسې د کرپټو کرنسي په ډول لیږئ یو شاته د ادرس په شکل او دوستانو که تاسو د ایمیل وبخښئ تاسو د ایمیل موبایل نمبر یا د پی آی ډي یا باینانس آی ډي له لارې چاته لیږئ دلته دوستانو فرق دغه دی چې په دغه ځای کې تاسې باندې فیس راځي نیټورک فیس راځي که تاسو د ایمیل یا آی ډي نمبر ځای ته په ډول یو چاته لیږئ مقصد د زیلوټ په ډول یې ورلیږئ چاته نمبر یا ایمیل له لارې کوین بیس ته لیږئ یا د پی آی ډي له لارې یو باینانس ته بیرته لیږئ نو هغه باندې بیا پیس نه در باندې راځي دوستانو نو د کرپټو کرنسي لپاره تاسو به وغواړئ چې مقصد که ټرست والټ ته بل والټ ته لیږئ په دغه کرپټو سینډ اپشن باندې کلیک کړئ دلته تاسو نه ادرس غواړئ
تاسو به څه وکئ مقصد را به شئ ټرسټ والټ ته یا بل والټ ته یا کوم ویب سایټ ته تاسې ورلیږئ خپل ادرس به ترې راواخلئ د بي یو ایس ډي ادرس د دغه ځای نه به کاپي کړئ دوستانو کله مو چې ادرس را کاپي کړ بیرته به راشئ ادرس به دلته پیسټ کړئ دغه لومړی پروسه دوهمه کې تاسو ته دلته نیټورک راځي نو دوستانو را به شئ په دغه نیټورک باندې به کلیک دغه اپشن باندې تاسو به نیټورک انتخاب کوم نیټورک کې غواړئ هر نیټورک کې دلته ښودلی دی چې په دغه نیټورک باندې دومره پیس راځي ګورئ بي ان بي نیټورک باندې پیس نه راغواړي په دغه کوم چین نیټورک شته په دغه باندې 0.8 او په بي ان بي بیتکوین چین دغه باندې 0.5 پیس غواړي نو بي ان بي نیټورک انتخاب کوئ کنفرم به کوي تاسو نه پیس نه غواړي دلته تاسو ته وایي چې څومره تاسو غواړئ لیږئ دلته به تاسو ولیږئ تاسو به خپل اماونټ ورته ولیکئ که ټول لیږئ ټول په یو ور باندې بیا به دغه ماکس اپشن انتخاب کړئ ټول به انتخاب شي دوستانو که تاسو غواړئ دې څخه لږ انتخاب کړئ مقصد دوستانو یو خبر دلته په یاد ولرئ چې د مینیمم څومره ده یعنی لږ خط چې تاسو لیږئ د باینانس څخه بي یو ایس ډي په کرایپټو ادرس باندې د 9 څخه کم نشي لیږلی خو د آی ډي ایمیل نمبر له لارې بیا چې څومره لیږئ لږ لیږئ که ډېر لیږئ هغه بیا لیږل کېږي د 9 څخه کم نشي لیږلی نو تاسو به اماونټ ورته ولیکئ مقصد 9 ما ولیکل صحیح ده تاسو به راشئ دوستانو په ویډرا باندې به کلیک وکړئ دا کونج کې تاسو ته ویډرا اپشن راغی په ویډرا به کلیک وکړئ کله مو دوستانو په ویډرا باندې کلیک اول سر کې تاسو نه یو څه پروسه غواړي خو وروسته بیا نه غواړي راځئ هم طریقه درته ښایم نو دوستانو لومړی داسې یو اپشن راځي تاسو ته وایي چې ریسک وارنینګ د دې لپاره تاسو به مخکې لاړ شئ نو په ویریفای باندې به تاسو ته کلیک کړئ کله مو چې ویریفای باندې دوستانو کلیک کړئ دوهم داسې صفحه درته راځي دلته به تاسو څه وکړئ د دواړه خانې به ټیک مار کړئ دغه خانه به هم ټیک مار کړئ د بله به هم ټیک مار کړئ دوستانو دواړه خانې مو چې کله ټیک مار کړلې دوستانو دغه دواړه نو څه به وکړئ مخکې به لاړ شئ بیا به راشئ په نیکسټ اپشن باندې کلیک کړئ په نیکسټ مو چې کلیک کړ دوستانو دغه دوه خانې مو ټیک مار کړلې نو څه به وکړئ دوستانو دلته تاسو ته راځي په دغه ځایونو کې تاسو چې هر یو ورته انتخابوي مشکل ستونزه نشته خو مقصد که یو پلیټ فارم لکه ماینټ یا بله کمپنی نو تاسو څه وکړئ انتخاب کړئ چې یو پلیټ فارم دی صحیح ده دوستانو که چېرته کوم والټ ته یې لږه ستونزه نشته همدغه انتخابولی شئ بل هم انتخابولی شئ په ادر باندې بیا ورته کلیک وکړئ تاسې کولی شئ بیا په نیکسټ کلیک کړئ دوستانو بیا راشئ دوستانو دلته تاسو ته وایي چې څه ډول پلیټ فارم دی هغه پوښتنه درنه کوي که تاسو پلیټ فارم انتخاب کړی نو دغه اپشن باندې کلیک کړئ مقصد یو غټ پلیټ فارم دی کوچنی ده هغه مو چې کله انتخاب کړل دوستانو دلته تاسو ته وایي چې همدغه پلیټ فارم څه نومیږي دغه لینک دلته کافي کړئ مقصد تاسو به دلته د هغه کمپنۍ لینک دلته پیسټ کړئ لینک به دلته مکمل راواخلئ کافي به یې کړئ دلته به یې ورته پیسټ کړئ په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې نیکسټ باندې کلیک کړ دوستانو ستاسو پروسه ډایرکټ دغه ځای نه وروسته بشپړه کېږي نو دوستانو کله مو چې پیسټ کړ وروسته درته لاندې کنفرم اپشن راځي په کنفرم باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله مو چې کنفرم باندې کلیک کړ دوستانو ستاسو کرایپټو کرنسي ډایرکټ لیږل کېږي او د یا درنه موبایل نمبر ته کوډ غواړي یا هم ایمیل ته کوډ غواړي یا د هم خپل فینګر یا پین لاک چې کوم تاسو ورکړی دی باینانس همغه درنه غواړي هغې سره به کنفرم کړئ کله مو چې ویریفیکیشن کمپلیټ کړ ډایرکټ درته وایي ستاسو ویډرا کمپلیټ شوله نو په دغه طریقه تاسو د باینانس څخه بل والټ ته یا هم بل اپلیکیشن ته ویب سایټ ته پیسې لیږلی شئ په دې راشي ویډیو مو کتلې وي طریقه مو زده کړې وي که هر ډول پوښتنه لرئ باینانس په اړه د پیسو ګټلو کوم غواړئ باینانس څخه ډېرې ښې پیسې وګټئ په هغې کې کار وکړئ ټریډ وکړئ نو موږ ته میسیج وکړئ زموږ وټساپ ګروپ په ډسکرپشن کې شته مننه ښه وختونه ښه شېبې ولرئ